ولتجدنهم او خامخا بیا بمومی تو دوی احرس الناس زیاد مین دخل کو نا پجون یہودی پجون دیر مین دے بس مکار خداوا چی دا مشرک پجون باندے زیاد امینه وے لکه دا مشرک دا عقیده دا دوبارہ جوند نشتا ناغا دا پجون دیر مین دے وے لکه سی چکے کا وصابا بابر باہے شکوش کہ عالم دوبارہ نیس یہودیان خبیان دا باس بعد الموت قائل دی لیکن یہودیان دا مشرکانو نم زیاد دی مشرک پا جوان دمرن دے مین لکا یہودی چی مین دے دیس رنگی تمنا دا موت کئی وَلَتَجِدَنَّهُمْ خامخات بیامومی یہود احرس الناس زیاد مین او حریص دخل کو نا پا جوان باندے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا او دی زیاد مین دی دا مشرکانو نم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دا معصوف سے پا الناس بانے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اس میں تفضیل مستعملی کی پیو لَتُرُقُ صَلَاسَوْ سَرَا احرس الناس کے مستعمل بالاضافت ہے اور من الذین اشرکوا کے مستعمل بمن نداعت افشو یادات چی ومن الذین اشرکوا زانتا مستقل جملہ دا او دا مشرکانو نم دا سے کسان شتا چگئی وی را در کالا جون دے وی لیکن مخکنی خبر دیاتا قبیرہ دکا خبر بچا کی دا پا یہودو کی دا جو دا یہود دا تمام دنیا دا خلقو نا پجوان دیر مہندی او خاص کر دا مشرکانو نم دیات مہندی یودو احدوهم دوست گنی او دا یہودنا لو یعمرو چاگت عمر ورکڑیشی الف سنت زرکالا دے وی ہائے چی دا زرو کالو جوندن خبو دا لو پا مانا دا ان دے یا لو دا تمنی دا پارا دے لو پا مانا دا انم را دی او لو دا دوار مانا ٹکتا مفسرین ہوئی لو یعمرو ان یعمر الف سنہ چما تزر کالو مر راکڑیشی وما ہوا دیتا الخیالو کئی وما ہوا او نددغ احد بمزحزحه من العذاب ان يعمر ده هو ضمیر مچاتا راجی کو احد مزحزح صیغہ اسم فاعل لا زحزح یزحزح زحزحتا لك دحرج دحرج دحرجتا صیغہ اسم فاعل لا او فاعل ان يعمر دے فاعل صدق پر ترکیب کے ان يعمر ان ما باس بل سکی نو اصل او دا ہی ضمیر مفعول به دے دا مضاف کی جہی ضمیر دے دا مفعول به نو ترکیب اگر تقدیر دے عبارت دا سے وما ہوا او ندغ احد بمزحزح تعمیره بمزحزح تعمیره ایاہو دہونا بتعبیر پس ترک ہو گیا ایاہو سر منفصل ضمیر براڑی من العذاب وما هو ندغ احد بمزحزح تعمیره قدتا چکم دن عمر ورکڑیشی زرکالا دا عذابنا وما هو ندغ احد بمزحزح تعمیره ان يعمر فترکیب کے فاعل او دا بمضادی کے شہید امیر دے دا مفعول به دے دا وما هو اے وما هو ندغ احد بمزحزح تعمیره ایاہو لری بینکی دا عذابنا کومر ارتظر کالا ورم کے واللہ بصیر بما یعملون قل تدویتو آیا من کان عدوا لجبریل ابن سوریہ وہی دا رسول اللہ نے تپوس کرو او سو کوئی نہ حضرت عمر نے تپوس کرو دادا فدق پسیدن کے یہودی رہے او دا یہودیانو چکم دنو لوی مولا دے تپوسو کو چیرتا پتا بانے دا وحی سوک راڑی وی جبرائیل امین وی خدا خا 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 خدا چی دے رہتا ہوئی منگا خو پا دے قرآن ایمان راڑنو خوچ تیو دا جبرائیل آخو دا منگا سخ دشمن دے دا دشمن دخلی کلام منگا سنگو منو خوی بدرہ بہانا بسیار ویدہ جبرائیل امین دا وجن خدا منگا مشرانو بانے عذابون راغلی دی ہاں کہ میکائیل وے او غدر بانے وحی راڑوے نمیکائیل ہمیشہ بارانو نوری
داغه د وجنه میوي او فصلونه کیږي بیا به موږ ایمان راړلو هغه د جبرائیل امین ذکر دشمنان دي چې عیسی علیہ السلام موږ نه ژوندې بر اسمانونو ته خېبولې قل من کان عدوا لجبريل څوک چې د جبرائیل دشمنی کوي فلیمت غیظا ځان د غصې نه مړ کی ځان دې چکو لګي من کان عدوا لجبريل جواب محذوف ته فلیمت غیظا ځان د غصې نه مړ کی جبرائیل غیر منصرف ته یو پکې رجمه او بل معرفه ده او جبرائیل کی بلا لغتونه دي جبرائیل او جبرائیل 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 جبرین بلا لغتونه دي پکې قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك اگر قرآن مجید نازل کړه د ستا په باندې اخو قاصد ده او د الله تعالی وحی راړي او د سفیر انکار داغه چا انکاری چې دا سفیر را لګلې که پاکستان یو سفیر افغانستان ته ولېږلو هغه انکار وکړو دا د پاکستانی حکومت انکار دی نو جبرائیل امین خو سفیر دی دا الله تعالی او د پیغمبر په منځ کې په خپل خوغه نه راځي بلکې خدای الله تعالی په حکم باندې راځي نو د جبرائیل سره دښمنی ده د خدای سره دښمنی ده فإنه ذک جبرائیل امین چې نزله دا قرآن مجید نازل کړه دی علی قلبک باذن الله دا الله تعالی پیدن باندې مصدقا په حال کې چې دا کتاب تصدیق کون کې لما بین یده دا کتابونو چې دا قرآن نمخ کړي وهدن په حال کې چې دا هادی دی وبشرا په حال کې چې دا دی هدن په معنا د هادیان او بشرا په معنا د مبشرن دا تمام مصدقا معنی عطف دی مصدقا وهدن وبشرا حمل مبالغتن له هدن په معنا د هادیان بشرا په معنا د مبشرن دې کې زیر د پاره د مؤمنانو من کان عدوا لله څوک چې دشمنی کوي د الله تعالی سره وملائکته د خدای د فرشتو سره ورسوله د خدای د پیغمبرانو سره وجبريل وميكال عطف د خاص الالهام اهتماما لشانهما جبرائیل و میکائیل خوب ملائکوں کی داخل لے نزیتا تصریح بما علم ضمنا وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يقينا الله تعالى دشمن هذا كافرانو ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تسلي خاتم النبيين من تنازل کړي دي آیاتنا واضح قرآن آیات بینات کدی نه مني مخمکیگا وما يكفر بها او انکار نه کوي د دې الا الفاسقون مگر بی دین خلق ولقد انزلنا اليك آیات بینات شیعگانو باندې مراد ده شیعگانو دا قرآن موجوده دا قرآن مکمل نه ده پدې کې صحابه ډېر آیاتونه پټ کړی دي مکمل قرآن مجید د مهدی منتظر سره ده په عراق کې یو خار ده سامرا اصل کې دا غینوم ده سر من را ډېر خسته خار ده په هغه خار کې یو سرداب ده په پونو باندې سکو سډېری پونې دي بیا دا غین لاندې کوی ده دا شیعاګان پکې بلا پیسي ولي هغه وای مهدی منتظر دي ته کچھ شوی دی کې پټته بیا راوځي او مکمل قرآن مجید بول سره حالانکہ دا تمام قرآن مجید آیات بینات وما یکفر بها او انکار نہ کید دی الا الفاسقون محرومین عن القرآن محرومین عن القرآن لك عبداللہ ابن سوریہ و نور یہود ملان او کلما عهدوا عهدا استفهام للتوبیخ آیا ہر واری چدای وعدو کی دا اللہ تعالی سره وعده نبذه اونی دغه وعده لرا یو ډله پدوی کی حالانکه الله تعالی د مخکنو پیغمبرانو نه وعده غشتي و ک نبی اخر الزمان راغی نو ټول په هغه باندې ایمان راړي او دغه مدد وکوي بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم هر کله چراغ دیتا رسول کی تنویر الکه بس کوي خبره طالبان پاسی او دستازه کوي لا تشربوا الشاي بكثره
चाहे डेरे मस्के कासुन वाहिदुन यकफी लितालिब तर्जुमा यो प्याला सिर्फ कई चीज़ें वलम्मा जाहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम कान्नहुम ला यअलमून। हर कल च नबी आखिरुज़्ज़मान रागे दा अल्लाह ताला दा तरफना रसूल की तनवीन दा ताज़ीम दा पारा दे, यानी रसूल मुफख्खमुन रसूल मुअज़्ज़मुन अज़ीम शान पैगंबर रागे और दा जानिब दा अल्लाह ना और दा से पैगंबर मुसद्दिकुन च तस्दीक कौन के हो लिमा माअहुम जामियत शरीयत खातमुल अंबिया रसूलुल्लाह शरीयत जामिअ दे। नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना उग़ुरज़ोलु यविडली दाली किताबुना किताबल्लाह कुरान कुरान उग़ुरज़ोलु या किताब अल्लाह ना मुराद तौरात थे पर तौरात अमल उनको जका तौरात की लिखलियो चे नबी आखिरुज़्ज़मान बरा दियो अगबाने बा कुरान नाज़िलेगी नदी पैगंबर न मनल तौरात न मनल दी। वलम्मा जाअहुम हर कल चराग दुईता रसूल पैगंबर रसूल की तनवीन द ताजीम द पारा दे मुफख्खमुन मुअज़्ज़मुन मिन इंदिल्लाह द अल्लाह द तरफना दाश पैगंबर मुसद्दिकुन च तस्दीक कौन के दे लिमा माअहुम नबज़ दा जवाब दलम्मा दे उग़ुरज़ोलु यविडली दाली किताबुना किताबल्लाह किताब अल्लाह न मुराद कुरान दे कुरान अमल उनको या किताब अल्लाह न मुराद तौरात थे पकार दावत तौरात मनले वे और पर तौरात की लिखी दी चे नबी आखिरुज़्ज़मान बराजी और पागबा कुरान नाज़िलेगी। वराअ ज़ुहूरिहिम खल्फ ज़ुहूरिहिम कलिमा दा वरा पमाना दा अमाम अमराजी और पमाना दा खल्फ अमराजी कलिमा दा वरा मुश्तरक बैन अलमानयैन ज़िद्दैन तासु सुलम के वेली दी चे मुश्तरक वाक़ई दे तर्दी चे बैन ज़िद्दैन हम लक लफ़ज़ दा क़ुरई यो वाज़ी दा तुहुर दा पारा वदा को बल दा हैज़ दा पारा जो कलिमा दा वरा पमाना दा अमाम अमराजी वकाना वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा अल तवरा पमाना दा अमाम दे और वरा पमाना दा खल्फ अमराजी लक वमिन वराइ इसहाक़ याक़ूब वमिन वराइ इसहाक़ याक़ूब और दारंगी इरजिउ वराअकुम यानी खल्फकुम मतलब अगई ईमान पर रसूलुल्लाह पर कुरान रानलो हालांकि तौरात के वेली दी चे नबी आखिरुज़्ज़मान बरा दे पागबा किताब नाज़िलेगी कअन्नहुम ला यअलमून गोया कि दा बिल्कुल जाहिलान दी कअन्नहुम ला यअलमून मा फीहा पर तौरात की से लिखी दी वत्तबऊ ओ यहूदो ताबेदारी का मा दा अग सिहर तत्लु शयातीनो चे शैतानानु बलिस्तो अला मुल्क सुलेमान अला अहद मुल्क सुलेमान पजमाना द बादशाही द सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सो खल्को तवीदा सजादू जादू का हुई नो द जादू च सुमर किताबु नो अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम रा जमा कलो दफा निकल सुलेमान अलैहिस्सलाम ची वफात शो नो शयातीन खल्को तो राधाई अगर द जादू किताबु न रो बासु खल्को द जादू किताबु न रो इस्तल और बे दोबारा जादू शोरों को खलक कोई कहना सहर सुलेमानी दरो कोई सुलेमान पैगंबर दे पैगंबर चरिम जादू न कही लेकिन खलक निस्बत अगता कही वत्तबऊ दगा यहूदो बेवकूफो कलाम इलाही चागा तौरात ते अगए प्री खुदो और अगा शे चकम दनो शुरू कुमा तत्लू अगा सहर चिलुस्तो बागेलरा शैतानानो शैतान आम दे चिंसी और का जिन्नीवी यो इंसान चे शैतानी करुण के अगम शैतान ने अला मुल्क सुलेमान अला पमाना दा फी दे और मुजाफ दिल त मुकद्दर दे फी अहद मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमानु
انکار نو کړه سلیمان د سحر نه تعبیر بالکفر کو تغلیدن کله نه کله ساحر چې سحر مؤثر غړي نو کافر شي. وما كفر سليمان لأنه نبي ولكن الشياطين كفروا شیطانانو کفر شروع کړلو سحر استعمالولو. يعلمون الناس السحر خلق تخيل سحر. وما انزل على الملكين او خلق تابعداریو کداغه سحر دا عطف ته پاغه باندې واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما انزل خلق تابعداریو کداغه سحر چې کوم نازل شو على الملكين پاغه دو سړو چې ډیر نیکانو او پنه کوي کې دا سوله کدو فرشتي کله نه کله نیک سړی ته خلق سوی بڑا پلان کې هو بالکل فرشتہ ده نو دا دوه نیکان خلقو او ډیر پاک بازانو او د سحر علم هغه ته حاصلو خلق ورته راغی ای ورته خلقو جادو بنت کوي د جادو چې کوم درو نتیجه خرابوي تورات ولې نه وایي آسمانی کتاب ده لیکن خلق وینا ارس چې دې مونږ ته جادو خې ای به بار بار او دا دوه نیکان خلق پتور ابتلاء الله تبارک وتعالى مقرر کړو. لکه نن سبا موږ ډېر طالبانو انګریزي مزده کوي طالبان ډېر دي انګریزي زده کوي دلته کوړي کې زده کوي او طالبانو انګریزي مزده کوي او بیا هم طالب زی دا انګریزي اثر خراب دی د انګریزي کې قدرتي او خراب اثر دی. اولاد مولازوي چې what is this what is your name how do you do هغه بیا فرعون با سامانی غټله کوي ورته ولګي. اکثر انګریزي خوانان هغه بیا د قرآن او د حدیث ته تعلیماتونه منکر شي. یو مولا او د 4 صدې فزوی انګریزي وی خلک ورته د انګریزي په مو آیا ویره دا په ځکه ویم د انګلند ته دې د تبلیغ کوي اقادیانه شو الګیا چې کومه قادیانه شو تبلیغ مو کی نو دی وجنه خلق مونږه منا کو خاص کر طالب ته مناسب الک خپل قرآن پاک او د رسول الله د حدیثونو اوچت شېشتا نن سبا ډیر مولانم دا سیدو ټکی انګریزي دا کی تقریر کې بیا د انګریزي ټکی استعمالای خلکو ته پته لګی چې دیم ډنګر دی او خر دی نو دی وجنه د عربی د ذات قیمت ټکی شېشتا. نو بهرحال هغه دو کسانو ورته وی چې لکه دا کار مکوي لیکن خلقو اینا نمونگا بدا علم زدکو اب بطور امتحان یادا چه دا دو فرشتی وی والا کل حال دا یو دیر دویا اختلافی مسئلہ چه فرشتی حقیقتاً وی کرن ایک سیرت خلقو یادا چه وہ بیکار خلق لیکن دادان نے فرشتنو ما سڑی چه کم دنو جڑ کریو ذکر ابن عباس وی وہما رجولان ساحران او خلقو تبه زان دیر خلق چه کم دنو ثابتولو والا کل حال ببابلا دا بابل پا خار کے دا پا سواد العراق کے مشہور خار دے اسم موجود دے. آغا دو ملکین سوکو ہاروت و ماروت الملکین دا مبدل منہ دے او ہاروت و ماروت یاد آگینا بدل لے یاد فی بیان دے ہاروت و ماروت چونکہ غیر منصرف دے حالانکہ ملکین مجرور دے علا پہ داخل لے لیکن ہاروت و ماروت چونکہ غیر منصرف تو نہ غیر منصرف حالت جری نسبی بانی محمولی غیر منصرف بانی جرو کس چکم دنو تنوین نرا دی. ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد اغیب تعلیم نور کولو چاہتم تردیچ ورتبے اوئی حتی یقولا حتی نصحا نصیحت پہ اکو انما نحن فتنة منگا خو آزمائش یو فلا تکفر اے سڑی ادان مکافر کو منگنا جادو مزدکوا ذکر چے عمل بالجادو دا کفر دے. فیتعلمون منہما خلق بزدکوا الذی دوارنا ما اغا علم یفرقون به چے دیبا جدے والرا وستو دا غید وجنا بین المرء و زوجه دا خد و دا خاون میں جادو ډیر ناکارا فن ده د خد او د خاون په مېز کې جدای راولي د پلارو د دوی په مېز کې تفریق راولي درونه خپل کې مخالف کی
بچا جادو شي علماء لیکي چې بالښتونه ولټو تولای کې دې شستا بالښت کې چاغه جادو پټي خي تولای کې هغه کاغذ چرته پټي خي چې نو مونږ ته نو بس پسین کې وګورځو یا پورو سودا و بیغمه به او که پته نه لګي بیا دا معوذتين په ځان ډیر وایا نو الله تعالی باندې د سحر د مرض نه چې کوم نه بچ کی فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به نود جادوگر ضرر رسون کی په جادو سره چاتم مگر د الله تعالی په اذن دوار او نافع دا در الله تعالی ذات ته ويتعلمون خلق بس دکول ما اغا جادو يضرهم چې دایته ضرر رسول په اعتبار د اخرت جادو باندې چې عمل کې دوزخ ته بدی ولا ينفعهم ولقد علموا یقینا یهودو ته معلومه وا د توراتنا په تورات کې د جادو نه من راغلی ده ولقد علموا في التوراة دیتا په تورات کې معلومه شوه چې ان السحر حرام لمن اشتراه کم سړی چې خوښ کی جادو دا په تورات کې غیته لیکلیو ما له نبوی د غسلی لرا په آخرت کې صبرخا جنت کې بدل صبرخنی ولا بئس ما شروا به ډیر ناکار او غشي چې د خرڅ کل پاګه سردانو خپل لو كانوا يعلمون تنبيه يهود هاي کدی ته پته وي ځکه چې دای په تورات عملونو کو او په سحر او جادو باندې عملونه شروع کړ لو كانوا يعلمون حقيقة السحر ولو انهم آمنوا کدا يهود ایمان راړلې په خپل آسماني کتاب باندې واتقوا تقوا اختیار کړي وي د سحر نه ځان بچ کړي وي ولو انهم آمنوا کدا ایمان راړلې وي بالتورات واتقوا او ځان بچ کړي وي السحر د جادونا لمصوبه لاصيبوا جواب دلو محذوف ولو انهم آمنوا واتقوا لاصيبوا دیت بدا الله تعالی طرفنا ثواب رسیدلو او لمصوبه من عند الله یقینا ثواب دا الله تعالی دا طرفنا خیر دا بهتر ده لو كانوا يعلمون اعتراض ده چې مصوبتون خو نکره ده او نکره لا تقو مبتدا او دل کایده مبتدا راغلی ده او خیرون خبر ده نو دا غي جواب ده چې نکره مخصصه ده کنه ثواب حسی ثواب چې د خدای پاک د طرف نه ده دا من عند الله صفت ده مصوبتون لمصوبتون کائنه من عند الله خير لو كانوا يعلمون کدی ته پته ما فعلوا هذا ای بدا کار نو کړه یا ایها الذين امنوا نهي التشبيه باقوال اليهود ده يهودو ده اقوال تشبيه مکوي نهي التشبه باليهود تشبه باليهود مکوي يهوديانو برسول الله مبارک تراینا او درائنا دو معنی دی درائنا یو معنی دا زمگر آیتو کا را یرائی مراتن دا باب مفعالین رائی دا غینا امر دے جی زمگر آیتو کا لکہ یو طالب سبق تا نا وقت راغے سبق چی ختم شو استاذ تیوی جی دا مامر آیتو کا دا خرادم دا نوخارنا مانا دا دو آیاتو نا تیر شوی ما سر تیر کا درائنا دا مانا دا خلق برال الرستو نو رسول اللہ مبارک تاوی جی لگ دمگم رے آیتو کہ دا حدیثونا را تبیعو آئی دا مانے صحیح دا او یو دراعنن مانا دا بزدل و احمق رعونت بزدل و حماقت تاوی لکی دیشی یهود باتی دا بلا مانا ارادہ کولا یهودیان دیر ناکارو اگئی با رسول اللہ بانے سلام چلن السلام علیکم السلام سام مرکتوی السلام علیکم ایوی جوڑی دی پیغمبر تا پتہ نشتا رسول اللہ بابوی وعلیکم مذکور فی السؤال کلمات یعنی وعلیکم السلام یو دل بی بی دے یہودیانو سلام واردنو بی بی عائشہ غصہ شوا چھ خدای دے غرق کیا دا پیغمبر السلام بی بی دا موایا بے ولی دا تنگو رہا السلام در تاوی جو امام ورطا وعلیکم ہوئی کنا ابی ترکی با ترکی اسم دا دیر انگریزی خوانان
همغه کلی کې انګریز خوانو مړ د خدای دی وبخي غریب ته سلام ورته سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موږ ورته وایو سلام علیکم سلام علیکم الکه انګریزي دی بلا ویلی دا ځان ته پورا کرنیل وې چې دا فوج کرنیل پاتې شوی ما سلام هم نه دینو غریب ته نه ورته وبا والله ولم یا به مدن وي موږ هم به مجبورو سلام علیکم سلام علیکم الکه سلام علیکم سي نو دیو جناب اغیبم دا درائنا ٹکے قصدن درعونت پا مانا بانے مستعملولو نو مسلمانان دا غینا منشو مسلمانان خودیر نیک نیتو پاکو دا رسول اللہ عظمت ادب و احترام پڑھو کیو نو دا سی ٹکی نے منکل دکا پائے پائے اوٹ خوشالے دل چخپل ملگری مرتر آئینا ہوئی حالانکہ غیبہ دا امر سیغ استعمالو رائی مراعاتن لیکن غیبہ تخپل مانا آغشتا حالکہ دا دی پا دیبانے انظرنا وائی انظرنا جد منتم لگ نظرو کا انظرنا کی بلا مانا نشتا یو مانا پکیدا نو داسی یو لفظ چی محتمل دا مانا ینوی یو مانا صحیحوی بلا مانا فاسدی دا لفظ اور استعمالو ما دا ما یوریبو کا الا ما دا سی لفظ ولی استعمالے چاگا شکمنی نو دا غیب ادیبانی دا انظرنا ٹکے او بلا دا چی دا رسول اللہ مبارک درس تا وکیدا کنا چی وکیدا نو بیا دا انظرنا نو باتم نرادی باری طالب پخپلا کے گپ لگئی او بیا رستو استاد توی دا آیت ما لکتا با وگی خیون سبق بدر نتیری دو ترجمہ کم بعد طالبانو سر خبری کئی نو اخیار طالب ورطوئی لکا چپ شخا درس نا پاس چی بیا درکی سا بڑا سی بات ہوایا کرا درس پا وقت کی بات ہو سک کائنات کے وقولوا اوائي انظرنا منتم گورجی واسمعوا او دا پیغمبر خبری تا وکیرا نبیا با دی کلمه تاڑو محتاجنی کم طالب چی دا استاذ سبق تا وقت کی خی آبی استاذ تا دوبارہ نرازی چی دا سبق ما سر تیر کا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا دوس نگنی کافران دالی کتابنا او نا مشرکانا کم خبرہ دا خبر مودع به دا خبر آگئی دوست نگنی ان ينزل علیکم دا یود دا پارا مفعول ان ينزل علیکم دے ود یود سمعنا دے ودد یوددو دوست نگنی اگا خلق چکم کافران دی دالی کتابنا و نمشرکان سدوست نگنی دا خبر ان ينزل علیکم چنا دلی کی پتا سبانی وحی دا قرآن پنا دلے دو بمڑ کیدل من خیر من ربکم دا من خیر پا ترکیب کی دا نزدل دا پارا نائب فائل لے دا جاری مجرور پا محل دا رفع کی دے ان ينزل علیکم من خیر چاگا وحیدہ واللہ یختص برحمته اللہ تعالی خاص کردئی پا خپل رحمت سرا من یشاء مالکیت باری تعالی مختاریت باری تعالی چرت چدا سراش بیا بلی کئی و سرزدان چا اللہ تعالی مالک الملک تو مختار کل برحمتی او نبوتا وحبی دے قصبی ندے باہر سرکے رسد حاشا وکلا کلاہ خسرویو تاج شاہی دارچا پسر دا نبوت تاج نشی کے خودے دادا اللہ تعالیٰ پا علم کی دا چکم مقدس ذات دا نبوت تاج دا پارا مناسب دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ خاون نلوی محربانو دے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها یہود بوی التورات وحی التورات والوحی خیر کلہ وحی طول خیر دے والخير لا ينسخ فالتوراة غير منسوخ التوراة وحي توراة وحي دا والوحي خير كله وحي طول خير ده والخير لا ينسخ فالتوراة لا ينسخ توراة ندے منسوخ چا توراة ندے منسوخ ندے انجیل و دا قرآن ضرورت نشتا دے داغی جواب اللہ تبارک و تعالی ورکی ما ننسخ من آیت اغشے چمگا منسوخ کو او ننسیها یاد پیغمبر دزڑنے ییر کو یو صورت بالکل اللہ تعالی دا رسول اللہ دڑنے ییر کو
نأتی بخیر منها منگ راولو بہتر داغینا فضل کلام اللہ علی کلام اللہ بعد کلام دا اللہ لذا بعد کلام مانے افضلی نأتی بخیر منها او مثلا یا کم از کم داغی پشان نسخہ پا لغت کی ازالیت او نقل توئی او پا شریعت کی بیان انتہاء الحکم الشرعی بیان انتہاء الحکم الشرعی ابتدا کے حکمو چیو مسلمان با دلسو کافرانو نہ تختی یو مسلمان با دلسو کافرانو مقابلہ کئی بیا اللہ تعالی آسانتیا اکڑا چیو مسلمان با دو کافرانو نہ تختی امخکنے حکم تر دغه وخت پورې کله چې سابقین زبردست صحابه موجودو او بیا دغه حکم په دې بل حکم باندې بدل شو نو نسخ په لغت کې ازالی توي او نقل توي او په اصطلاح کې بیان انتهاء الحکم الشرعي نو نسخ بظاهر بندگانو ته تبدیل ښکاری لیکن تبدیل نه ده د الله تعالی په علم کې دا چې دا حکم تر ډیره دو پوری وي دغه پیغمبر با 14 میاشتې موز لگیا دے مسجد صخری طرف تکی او بیا بدتا ز حکم راولم چی قبلی خانہ کعبی طرف تمخ کا نو تاو زما پا نظر کے خدا تبدیل لے لیکن دا اللہ تعالیٰ پا علم کے دا تبدیل نہ دے دی مثال بالکل دا سرے یو بیمار طالب ڈاکٹر تور آگے او دا دی طالب بیمار میدہ خراب دا نو ڈاکٹر ورطا یک دم دا جلابو دارو ورکل او دا غی دارو دا وجنا دا میدینا اگا فاسد کیموس اگا جراسیم وطل بیا طالب دوبارہ لاڑو نا جوڑا ڈاکٹر تاگا اور تبرد نور دارو ورکل طالب وہ جوڑی تا ڈاکٹر نسخہ بدلا کا حالانکہ نسخہ بدلا نا دا ڈاکٹر تا دا ڈاکٹرائی دا علم اصول داو چی دا سی طالب چی دا غی میدہ کی ناکارا جراسیمی اول چی دا جراسیمو باسا نو علاوہ پہ نور دارو بیا اثر کئی اگر تا دمخ کی نا پتاو او بل ردورا بیا نور داروی ورطا ورکل نو دا نسخه هم دک کسیوی لکه څنګه چې ډاکټر د بیمار مخکنی دارو په ځای بل دارو ورته ورکی ځکه هغه ته پته ده چې معدې فاسد اجزا لري شي بیا دا دویمه دارو به استعمالوي نو نسخه په حقیقت کې بیان د انتها د حکم شرعي ده الکه دا حکم شرعي ته دې پوری اوس بل حکم شرعي راغی نو بظاهر مونږ ته تبدیل له لیکن دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دا بیان نمت مدید حکم دے ترتیب پوری بدا حکمی بیا بدا حکمی منگا نمنسوخ کو یو آیت یا منگا نیرو یو آیت ستادرنا بلکہ منگا راولو بہتر داغینا او مثلیا او یہودیانو داموی چو سا پوری رائنا و خلقوی او لگیا دے رائنا لری کو داغی پدیبانی اندرنا یقینا اندرنا دا رائنا نخدے ذکر رائنا محتمل لمانینو دے یو مانا صحیح بلا فاسدہ او دشمنان تے فاسدہ مانا علی دا غی پدے بانی ولی انظر ناٹکے چاگا محتمل دا مانا فاسدہ ندے علم تعلم ان اللہ استفام تقریری ہے یقیناً اللہ تعالیٰ پارسبان قدرت لری حصر القادریت علی کل شیئن اللہ تعالیٰ پارسبان قادر دے او دشین نسخم دا اللہ تعالیٰ پا نسخم قادر دے دیو حکم بدے اللہ تعالیٰ بالحکم راولی علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات دا دناتی دا پارا دلیل لے نأتی بخیر منها ولی ان اللہ له ملک السماوات خدای لرضا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو حصر المالکیت فی ذات اللہ اللہ تعالی لرا مالک بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا یفعل فیها ما یشاء من نسخ وتغییر وما لکم او نشتلتا صلرا من دون اللہ دا اللہ تعالی نما سوا من ولی یحفظکم ولا نصیر ینصرکم دخدین ممسو خلاص نکی ام تریدون آیتا سویرا دلری اے اہل مکہ ان تسألو رسولکم کہ اغوڑی دا پیغمبرنا کما سئل موسیٰ لکہ موسیٰ علیہ السلام نا چی خلق سوالو نا کڑی ناجائز سوالو نا مکوی موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیلو
ناجائز سوالونه کړیو. ارنا الله جهرتن، پیغمبر ته ویلیو ارنا الله جهرتن، خدای راته مخامخ وښیه. اے د مکې خلکو، تاسو هم د پیغمبر نه ناجائز سوالونه مه کوئ. چا به وي که پیغمبر نو د صفا دا غونډۍ د سرو زرو کا، که پیغمبر دا د مکې غرونه لرې کا د دې په ځای باغونه جوړ کا. الله، ناجائز سوالونه د پیغمبر نه مه کوئ. لکه بني اسرائیلو چې د موسی علیه السلام نه ناجائز تپوسونه شروع کړي. ارنا الله جهرت ام تريدون، آیا تاسو اراده لرئ یا اهل مکه ان تسألوا رسولکم، یا ام تريدون ایها الیهود والنصارى، چې پیغمبر نه تپوسو کوي کما سئل موسی من قبل ومن يتبد. او ګوره د غرونو لرکول دا معجزه نه وه. مکه مکرمه کې د غرونو لرکول اوس حکومت سعودي بلا غرونو کې سرنګان جوړ کړي. د غرونو د یو ځای نه لرکول دا انسان هم کولی شي. دا جمره عقبه چې ده دا بالکل د غره خوا کې وه. دا غرو او دلته سره جمره خر ډېر خلک به د غره خوا ته بره وختو. د هغه ځای نه به یې جمره د چړم بني حج ته تلم، باقاعده هغه غر دې سره نږدې و. هم په هغه کال باندې د غر نه یو کاڼی را پرېوتی و غټ، اتیا اتنه کسان د هغې لاندې چکړې شوي. نو د فیصل زمانو الله دې وبخي، حکم وکړو چې دا غر لرې دی پورې لرې کوي. بیا اوس له خو بالکل کافي لوی میدانونه دی جوړ کړل، غرونه د هغه ځای نه منتقل کړل. نو غر دی یو ځای نه رکول دا انسان هم کولی شي. معجزه هغې ته وایي چې هغه فوق طاقت البشري. نو کافرانو دا مطالبې به کولې چې د صفا دا غر د سرو زرو غونډۍ کو، دا غرونه لرې کو، دلته باغونه ولګوه، دا وکړه دا وکړه. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبع بهدى. سوالات دا طالب وخت ضایع کوي. د بعد طالب هم دا مرضی چې دا شی څنګه دی دا شی څنګه دی. نو طالبانو ته هم ډېر سوالونه نه پکار په دوران د درس کې. یو خدا د تمامو طالبانو وخت دی، یو طالب پکې سوال کوي کېدای شي د هغې سوال جواب په خپله په دوران تقریر کې راشي. بل کم طالب چې په سوالونو عادت شي نو د تمامو طالبانو وخت بیا ضایع کوي. دا هزارې یو طالبو سوالونه به کول 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 تر دې چې بیا وهمي شو. بیا وهم دا الف جي ولې لیکلی کله شوی دی، دا بې جي د کښتۍ په شان ولې ده، دا د بې لاندې یو ټکی ولې ده. بس شرې جامې وي بس لیونی شو. بیا موږ ورته دا دوه سترګې دې مخکې نه دوه رستو ولې نه دي، وی دا د خدای کار دی. نو موږ دا زموږ د نیکه کار دی، دا ټول د الله تعالی کارونه. لیونی شو بالکل. نو ډېر سوالات دې طالب نه کوي، په سبق دې ځان بس پوهې. بېهوده سوالات دا د طالبانو وخت ضایع کوي. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر. څوک چې کفر په بدل کې علي د ایمان مقابله کې د پیغمبر توهین کوي، فقد ضل سواء السبيل، دروک کني غلاره. ود كثير من اهل الكتاب، دوست غني ډیر اهل کتاب، لو يردونكم چې واړی تاسو من بعد ایمانکم، سمو واړی کفارن چې تاسو کافران کی. دا يردونكم کې کوم مفعول اول له او کفارن مفعول ثانی ده. حسدن دا وجد حسدنا من عند انفسهم، دا حسد کائن ده دا غي د زړونو نه. من بعد ما تبین، پس هغه نه چې څرګند شوی ده دایته حق مسله په تورات کې چې هغه رسالت رسول الله ده. په تورات کې د نبی آخر الزمان او د قرآن حقانیت ذکر ده. فعفو، تجاوز کوي مسلمانانو د دغه یهودو نه، واصفحوا، درګذر کوي. قتل و قتال لا مکوي حتى يأتي الله بأمره، چې الله تعالی را ولي امر د قتال. کله چې حکم راشي بیا د یهودو ته چلګو کوي. چنانچه وخت راغی د بنو نذیر او بنو قریظه به یک بینی و دو گوش هغه د مدینې نه جلا وطن کړ. ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه. د جهاد نمک کې ټریننګ پکار دی. په جهاد کې جانی او مالی قربانی وي، نو موږ سره په انسان کې جانی قربانی را دي. موږ چې بدن باندې فولادي وي، موږ دا انسان کې
بدنی قربانی پیدا کړي یادانو شو خب صادر دې راخکله یک دم دې هغه تلت اور کو سار رالی جمع مزد وکړلو ما سوتن ډوړې دې خړلې د خوب دردي اذان شو خوب پرې دا یک دم رالی په یخنۍ کې مزګزار دې یخنۍ پروا نه کوي په ګرمۍ کې د ګرمۍ بدن چې کمندونو کلک او مضبوطی جانی قربانی او زکات دا مالی قربانی انسان کرا ولی یو سړی چې د الله تعالی پلاره کې سلوي ختمه روپیو باسي د پدې سره د مال غمینه کمیږي الکه مال څه شی دی اصل شی خو د خدای رضا ده لولا د جهاد حکم نه راغله دا غي نمک کې ټریننګ وکي واقيموا الصلاه قائم کوي پابندۍ سره موضوعات الزکات تربیت للجهاد فما تقدموا لانفسكم كما ملونا چې تاسو وړاندې کوي د ځان د فائدې لپاره من خير دنيكونا تجدوه تاسو بیا مې غیر عند الله دا اعمال ثواب آخرت کې بیا مې وما تقدموا ترغيب الى مبادره الخيرات پنیکو کې دیو بل سبقت کوي وما تقدموا کم شي چې تاسو وړاندې کوي د ځانونو لپاره من خير دنيکینا تجدوه تجدوا ثوابه عند الله ان الله بما تعملون بصير یقینا الله تعالی پاګه کارونه چې تاسو کوي ډیر خبردار دی وقالو او يهود لای يهود بچ پاترال په مناظره کې بیا ارسچری خو جنت ته مونږ زو بس ځان سم کړه وای يهوديت کې کمال له هر څه چيو کبه کار ایو خو جنت ته مدمنه ما سوا بل سوک نه دي وای يهود د مدینه او دارنګ نصارا د نجران نه نصارا راغلیو رسول الله مبارک سره مناظره کړی و ناغي بوي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دې کلام ته کلام ملفق وي دا د دوړو داوا يهوديان وي مونږ بزو او نصارا وي مونږ بزو تلک امانيهم دا د دې منګړه خبرې دي تلک دا مقوله دا لن يدخل الجنه دا امانيهم دا دې ارزوګان دي قلت دوی توایا هاتو راوړی برهانکم دلیل خپل ان کنتم صادقین تورات کې لیکل دي چې جنت تبع وادي يهود دي انجیل کې لیکل دي چې وادي عیسایان بدي بلا هرگز دا سندا بلا هرگز دا سندا بلکې يدخل الجنه غيرهم يدخل الجنه غيرهم جنت تبع داخلي غیر د يهود او نصاراونه يهودم کافران نصارام کافران دای سر خپل کتابونه نه منن څنګه ودای جنت ته دي من اسلم کم یو سره چې منقادي من اسلم چا چې تابع کو وجهه مخفل مخچون کې اشرف الاعضاء ذکر دا غي ذکر شو مراد نه کل بدن ده چا چې خپل تمام بدن د الله تعالی د حکم تابع کو وهو محسن پدې حال کې چې هغه موحدي پدې حال کې چې هغه مخلصي محسن معنا موحد محسن معنا مخلص حدیث جبريل تاسو ویل ده د مشکات پسر کې او پنور کتابونو کې حضرت عمر نے روایت ته چې موږ ودل د رسول الله مبارک سره ناستو استلا علينا رجل یو سړی راغی شدید سواد الشعر شدید بیاض الثوب تک تور ویختیو تک سپینې جامې وی ولم يعرفوا منا احد چام نه پیژندو او ولم يرى عليه اثر السفر مسافر ابن معلومه دو مسافر خو هغه چې په کپړو مپړو په وختو جوړه لګېدلې وي امغه چا پیژندوم نه راغه د رسول الله مبارک مخ ته کې ناستو واسند ركبته الى ركبته ووضع يديه على فخذيه او رسول الله ته پوښتنه کوي چې مال ایمان یا رسول الله رسول الله جواب ورکړي بیا وایي وما الاسلام بیا وایي وما الاحسان رسول الله ورته ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني اخلاص پکار دے فی العبادت وهو محسن وهو مخلص فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة الخوف مما سيأتي والحزن على ما مضى
وقالت اليهود او وای یهود لیست النصارى على شيء یهودیان وای نصارا دا پیس دی نصارا او دین غلط ته وقالت اليهود یهودیان عیسی علیہ السلام نه مني او ډیره د ګستاخی کلمې استعمالي د عیسی علیہ السلام بارکه هغه وی لیست النصارى على شيء ندی نصارا په یو دین صحیح باندې ځکه نصارا د تسلیث قائل دي نصارا وی درې چې یو شی یو خدای ته جوړ شي هغه وی 3 and 1 دا غي پار سيزونو باندې لیکلي 3 and 1 درې یو دي اقانیم ثلاثه چې یو شروع یو خدای ته جوړ شو حالانکه درې دی یو الله تعالی واحد حقيقي ده دریونه چې یو جوړه خو واحد اعتباري ده منطقيان ته جوړول شي منطقيان د ډیرو سيزونو یو شی جوړول شي آیو کابل راغلو دلته منطق زکو جلاړو وطن ته پلار ورته بچي سدس دکل غریبانانو کور کې صرف یو اگئی واغ ورته مور چې کوم نه پخړی و پیدا چې دومره مې دکړی دي چې دا یو اگئی نه تاسو لګي جوړول شي پلار پوښتنه چې دا ما بچي لیونه شي پیدا اگئی او بیا د مجموعه بیا د مجموعه بیا لګاو مجموعه جوړولې پلار ته یو اگئی خړلې و وی بچي ته مل مې یو کم څه لګي تو خرايو درنه مو نه اعتبار له اعتبارات لبطلت الحکمه اعتبارات لګیا دی جوړي نو درې څنګه یو دي چې هغه وي 3 and 1 نو دی وجنا يهودو نصارا او کافران وي چې د درې خدایان مني بل هغه کفاره د مسیح مني عیسایان وي چې زمونږ د پر پیغمبر قرباني ورکړي ده اوس کومګه شراب کو کومګه زنا کو کومګه غلا کو بس زمونږ غاړه خلاصه ده چې پیغمبر موږ د پر قرباني شي وله الا یاذ بالله حالانکہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وقالت النصارى يهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى او نصارى وليست اليهود على شيء ندی یهودیان په یو دین باندې ځکه عزیر ابن الله وي عزیر نه د الله تعالی ابن څخه منو جوړ کو بولوس هغه به تورات دا د ظلمت پرده ده او موسی د جلادین استادو د موسی علیہ السلام بارکه به توهین کولو نصارا وای ندی یهود علی شیء صحیح ابن عباس پسوی ابن عباس به صدقتا دوار رشتیا وای د یهودانو خبرم ټیک ته چلے ست النصارى علی شیء او نصارام ټیک وای چلے ست اليهود علی شیء وهم يتلون الكتاب او حالانکہ دی ولی تورات كذلك قال الذين دغرنگ دا خبری بقول لا يعلمون مشرکانو دا مکی بم داوی ہر سچیو منگیو کس نگویت کہ دوغ من ترشس دا اہل مکوم دا قول لے چپا حق منگیو او نور خلق طول پا باطل باندی دا مکی خلق بوی لیس غیرنا علا شیئن لیس غیرنا علا شیئن زمانہ ما سوا سوکم پدید دی فاللہ یحکم بینہم پس اللہ تعالی و فیصلہ کے جدائی ما بین کے یوم القیامہ تذکیر بما بعد الموت تذکیر بما بعد الموت دا قیمت ترد سر بسکوئی التبا اللہ فیصلیوں کی فیما کانو فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ سوک پر زیاد ظالمی داغ خلقنا چه خلق منکی دا اللہ تبارک و تعالی دا جماعتننا نصاراو بدا یهودو قبل نمانلا او یهودو بدا نصاراو قبل نمانلا یو دا صخری مشرق طرف تا بود کئی بلی مغرب طرف تا صخری و غٹکانے دے پا بیت المقدس کی اگی دا پاسا چکم جماعت جوڑ دے اگی تا مسجد صخرہ ہوئی او دا اگی نا دمرا مسافت کے لکا دا دروازہ دا جماعت چلا دلتا مسجد اقصا دا دوارا جماعتنا یو بل سرن ازدو دی مسجد صخرہ اگا مبارک کانے چداغا دینا رسول اللہ مبارک برا اللہ تعالی برا خیگولے دے آسمانونو تا خٹ کانے دے اپونو مانی سڑے کچھ او دے کانی لاندے 500 پیتا کسان مسکولے شی اس کے لئے خدا کانی نا گیر چا پیرا دیوال لے لیکن بعد خلق کوئی چمک کدا پا ہوا والاڑو واللہ عالم روایتو کدا دی خبری ذکر نشتا لیکن خلق کوئی جدا مخ پا ہواو او دا قبلوا
او رسول الله هم دغه کانی طرف ته مدینه منوره کې 14 میاشتې مکمل موږ کړی. نو يهود د نصارا قبله نه مني او نصارا د هغه قبله نه مني. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين دغرن الى خبر کړي و لا يعلمون مشرکان مکه وبوي چې ليس غيرنا على شيء زمونږ ما سوا چې نو قومونه دي هغه پیس دین نه دي. فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم سوق بزیا ظالمی ممن داغ چانا منع چه خلق منع کئی مساجد اللہ دا اللہ دا جمعتنونا حدیبی پا مقام کی کافران رالل اور رسول اللہ صحابہ منع کل پیغمبر علیہ السلام خوب کتلو چه دو عمری تدمو ما سر ملگری دی او صحابہ روان شو او دا حدیبی پا مقام کی آل مکہ رالل اور رسول اللہ منع کو چه سکال عمران شکولے چنانچہ صحابہ غریبانان واپس رالل رسول اللہ مبارک واپس رالل بل کال تبیا عمرت القضاء وکدا غی قضاء دا عمری قضاء رالا سوک ظالمی سوک بزیاد ظالمی دا چانا چه خلق منکی مساجد اللہ دا اللہ دا جمعتنونا دا خانہ کعبین منکول دا دا سدی لکا دا تمام جمعتنونا اسڑے منکی ذکا اصل المساجد اگا مسجد حرام دے ان یذکر فی اسمه دا سنے منکی دا دینا چی پاگئی که دا اللہ تعالیٰ نم واغشتے شی خلق جماعت کسا کئی موز کئی کنا او دا قرآن تلاوت پا کئی تسبیحات و تکبیرات پا پکی ہوئی وسعا فی خرابها او دا کوشش کئی پا لڑولو دا جماعت کی جماعت تا چی مزگزار نرا دی خودان تا پا جماعت اگا لگیا رے وران شی زینت المکان بالمکین پا یو کور کی سسکنو سیگی لگی را دی پس داغی پلسترم را پریوزی پلرگو بانی وینمو لگی مکین چی پا یو مکان کی سیگی نو مکان محفوظی نو دی کوشش کئی فی خرابها دا مسلینو دا جماعت نمانا کول دا جماعت خرابول لی اولائکا داغا کسان دی دا یهود و نصارا ما یا مشرکین مکہ مناسب ندی دوی لرائن یدخلوها چه دای داخل شی جماعتونو تا چرتا اندوانو چرتا توتا کافر فرس مناسب چه اگر آدی جماعت تا اخد اللہ تعالی وحدانی مگر پدی حال کی چه دای یریدن کیوی مشرکانو دا مکی با پا مسجد حرام کی تاری والو شپیلی بے والے ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ دا سے بے دبو جماعتونو کی بے شپیلی شروع کی او جماعتونو کی بے تاری وات اسم دا دیر سیاسی جلسی دا بعد بیدین خلق پا جماعتونو کی کئی چیر جماعت کے بتاری شروع کی دا مشرکین مکہ عادت الا مکاء مساجد دا خدایتا مگر پدی حال کی چیریگی لهم فی الدنیا خزیون دوی دا بارا پا دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم دا بدر پا جنگ کی دا غشوشوا دا بدر پا جنگ کی اویا تنا غٹ غٹ کافران قتل شو او اویا تنا قید او دا کافران مکی تا دیر دلیل واپس شو وللہ المشرق والمغرب دا تحویل قبلی الزامی جوابون شروع شو او دا نسخ بارکی اغیوی جبالا کلا یو قبلہ و کلا بلا قبلہ دا تحویل قبلی دا پارا الزامی جوابون لگیا دا شروع شو تحقیقی جواب برست را دی سیقول الصفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا علیہا دا جواب دے ان تحویل القبلہ الزامی دا اللہ تعالیٰ پا قبض قدرت کے دا مشرق و مغرب یہود دا صخری مغرب طرف تموز کئی دا صخری جانب غربی دا غی قبلہ دا او نصارا دا صخری جانب شرقی طرف تا چکم دا مخ کئی دا اللہ پا قبض قدرت کے دا مشرق و مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا کم طرف تم چتا سمخو گردوئی
फसम्मा वजहुल्लाह, अल्तदा अल्लाह ताला ज़ात मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वही चियोदल पतूर शपकी द रसूलुल्लाह मुबारक पस सहाबा वलाड़ो द जमे मुजिकोलू दुमर तूर त्यारवा चखल को ते इमाम नखकारी दू सोक दे इमाम ने यो तरफ था सोक बल तरफ था और चे सहर पासी दिलो चावी मा दी तरफ था मुस्कड़े चावा में दी तरफ था खपाऊ नुदायत रहे चलका द मुश्तबिहुल क़िबला क़िबला सदा द मुश्तबिहुल क़िबला क़िबला सी जिहत तहर्रीवी चकम तरफ तदागत तहर्री और फिक्र लाड़ो दौम दाग चकम दागर के क़िबली तरफ तनी दा मुझे उछुलू ज़काए नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़ैनमा तुवल्लु वुजूहकुम फ़िस्सलाह कम तरफ तजम हुना उगर रवई फसम्मा वजहुल्लाह अल्तदा अल्लाह ताला तजल्ली दा अल्लाह ताला अनवार मौजूद दी। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला ढेर फराख है और ढेर इल्म खावंद है। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु और वाइद हुई कि अल्लाह ताला निवली दी वलदन काफिरान बवी अलमलाइकतु बनातुल्लाह, अलमलाइकतु बनातुल्लाह यहूद वही उज़ैर इब्नुल्लाह ईसायान वही मसीह इब्नुल्लाह फ़ैनमा वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा और द मक्की काफिरान बोए मलाइकी बनातुल्लाह दी निवली दे अल्लाह ताला वलद यहूदियान वही उज़ैर इब्नुल्लाह ईसायान वही मसीह इब्नुल्लाह वलदन इतलाक पर मुज़क्कर और मुअन्नस दौड़ बांधी की मुशरिकीन मक्के वीर चल मलाइकतु बनातुल्लाह सुब्हानहू सुब्हानहू तंज़ीहुर रहमान अनिल औलाद, सुब्हानहू मौजू सदा तंज़ीहुर रहमान अनिल बनीन वल बनात, अल्लाह द बनीनु और द बनात वन मुनज़्ज़ह है। सुब्हानहू व तआला अल्लाह तबारक व तआला सुब्हानहू बल लहू मा फिस समावात, बल्कि अल्लाह ताला पर कब्ज़े कुदरत के लिए तमाम कायनात समावी और दी कलिमा मायरा तगलीब गैर ज़वील उक़ूल